د ملک نور برخو په شان تحصیل ټل کې هم جشن ازادي خو په جوش او خروش سره ومنځل شو. په دې لړ کې ټیمه افیس کې پرچم کوشای تقریب تبیا شوی و چې پکې تحصیل چیرمن مفتی عمران محمد ایسی ټل ارشد افریدي ټیمو شفیل خان درنه ملمنو پرچم کوشای تقریب نه پس ټل پارک یو رنگارک دستوري کې سکولونو بچایو ملي نغمه نظمونه تقاریر پیش کړو. دستوري ته تحصیل چیرمن مفتی عمران اسسټنټ کمشنر ارشد افریدي ویناوه چې نن نه 15 کال مخکې زموږ مشرانو او کبیرینو بهترین سیاسي سوچ او ځوانانو وینو باندې د دنیا په نقشې کې ملک خودآزاد پاکستان شامل شو. دوی ویناوه چې موږ ته اتفاق سره پاکستان مضبوطوالي لپاره کردار ادا کول پکار ده. الحمدلله دې کې اټول نوال سوي وختي کې قرآن خواني وشو، قرآن مجید ختم وشو د پاکستان د عوامو لپاره ټول اورسیز او نن پاکستان کې ټول مسلمانانو لپاره او عام پاکستانیانو لپاره خصوصي دوا وشو. بیا الحمدلله فکس 9 بجې باندې مودي ځکه پرچم کوشای وشو، ملي نغمه او ملي ترانه واورول شو. یقینا د کور خوشالي و او مو ملک ته دوغو چې ان شاء الله دا شته خوشالانه دي په مو ملک باندې روسي و دي حفاظت وکړو. پاکستان زنده باد. تقریب په اخر کې تحصیل چیرمن مفتی عمران محمد اور ایسی ټل په مشرۍ کې ټل پارک نه بنو چوک پورې جشن ازادي ریلی هم وشو. کیمرامین زاهد بنگش سره توفیق احمد خان، وحدت نیوز، تحصیل ټل.